السلام علیکم دوستان. افغانستان له پاکستان سره د درې ورځنیو لوبو ته د 11 لوبغاړو نوملړ یا سکواډ اعلان کړ. حشمت الله شهیدي کپتان او رحمت شاه زرمتی مرستیال کپتان دي. په سکواډ کې د لوبډلې دوه مخکینی کپتانان اصغر افغان او ګلبدین نایب نسته. چپلاسی ځوان اوپنر بیټسمن صدیق اتل او بل بیټسمن شهید الله کمال، ورو توپ اچونکي نور احمد لکنوال، تیز بالر فضل حق فاروقي او ارلونډر عبدالرحمن هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل د افغانستان د درې ورځنیو لوبو لپاره په ملي لوبډلې کې شامل شوي دي. دوی او مینوالو ته د مبارک وي. داسې ښکاري چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 کال نړیوال جام سیالیو لپاره د لوبډلې په ترکیب په لوبډله کې د تغیراتو د راوستلو بهیر او مستحدو ځوانانو ته د چانس ورکولو لړۍ له پاکستان سره لوبو پیلوي. دا ښه فکر او ښه اقدام دی. ځوانان باید همداسې مسلسل ولوبول سي، چانس ورکړل سي، پر ځان یې باور او اعتماد نور هم زیات سي چې را روانو 2 کلونو کې د ملي لوبډلې لپاره ښه برابر لوبغاړي سي. ملي لوبډلې ته د ابراهیم زدران او اکرام علي خیل په بیا راتګ سره د افغانستان توپخانه نور هم غښتلې کیږي. د لکنوال په شاملولو سره داسې ښکاري چې افغانستان د پاکستان په خلاف خپل د ورو توپ اچونې له قوت څخه کار اخلي. دا لوبې پر سپټمبر کې شاید په سریلانکا کې اوس. افغانستان کوربه دی. طبیعي ده چې افغانستان خپل قوت ته په کتو سره پیچ برابروي. د پاکستان سره لوبو لپاره په سکواډ کې د عثمان غني او ګلبدین طرفدار هم ځکه چې پاکستان قوي ټیم دی. زموږ کپتان نوی دی، اولې لوبې دي، نو په ټیم کې د ګلبدین غوندې یو بل مجرب لوبغاړي عثمان غني یو بل مجرب بیټسمن موجودیت ورته ډیر ضرور و. به هر حال اوس به د خپلو ځوانانو د بري دعا کوو. انشاءالله ځوانان به مو نه مایوسه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه سکواډ د څو هفتو تحلیل او تجزیې بحثونه او د یو لوبغاړي د ټولو اړخونو سنجولو، همدارنګه ټولو اړوند اړخونو ته په کتو برابر شوی دی چې موږ مطمئن یو د پاکستان پر وړاندې به ښه کارکردګي ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې د لوبغاړو نوملړ په داسې ډول دی: رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، صدیق اتل، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شهیدي، نجیب الله زدران، اکرام علي خیل، شهید الله کمال، محمد نبی، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نوین الحق، مجیب رحمان، فضل حق فاروقي، نور احمد لکنوال. په احتیاطي لوبغاړو کې به یوسف زازی، سلیم صافی، شرف الدین اشرف، قیس احمد شامل دي. که مو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.